بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو، امید دی چې تاسو ټول بخیر. نن به مونږه ورډ اف د ډے نمبر 5 کو. نننی ورډ اف د ډے زمونږه دی elate. elate زما سره یو ځل وایه elate. د elate مطلب په انګلیش کې راځي to fill with joy. د خوشحالۍ نه ډکول، یعنی ډیر زیاته خوشحالي. to fill with joy او یا pride، یعنی پچا باندې فخر کول. د دوانو مطلب دی elate. یو خوی happiness. happy سړی وایي I'm happy، زه خوشاله یم. هغه خو عامه خوشحالي ده، خوشاله. elate ویل کېږي چې یو سړی ډیر زیات خوشاله وي. په پښتو کې خلک د دې په ځای باندې یو خبره کوي چې زه د خوشحالۍ نه په جامو کې نه ځایږم. دې ته ویل کېږي elate. او فخر په داسې انداز کې، یعنی په چا باندې فخر کول، په چا باندې داسې فخر کول چې چا داسې یو کار کړی وي چې ته د هغې باندې دومره خوشحاله چې ته په هغه باندې بیا فخر کوې. یا خلک وایي چې زه په ده باندې ناز کوم. نو ناز کول او فخر کول د خوشحالۍ نه، نو دې ته ویل کېږي elate. په اردو کې به د دې مطلب راځي بہت زیاده خوشي. او دا کومه خبره چې ما تاسو ته اوس په پښتو کې وکړله چې د خوشحالۍ نه په جامو کې سړی نه ځایږي، نو په اردو کې هم دا خبره داسې کېږي چې خوشي سے پھولے نہ سمانا. د خوشحالۍ نه په جامو کې نه ځایږي، خو په اردو کې دا یو فریز دی، دا داسې ویل کېږي چې خوشي سے پھولے نہ سمانا. او یا په اردو کې دا مونږ داسې هم ویلی شو خوشي سے پھول جانا. د خوشحالۍ نه سړی وپړسیږي. پھول جانا ویل کېږي پړسېدو ته، یعنی سړی چې په تنور کې روټۍ پخی کنه، او چې روټۍ کله پخیږي نو هغه بیا وپړسیږي کنه، هغې ته ویل کېږي پھول جانا. چې سړی ډېره خوشحاله نو سړی د خوشحالۍ نه وپړسیږي کنه. دغه شانتي دا روټۍ چې څنګه پړسیږي، دغه شانتي سړی د خوشحالۍ نه پړسیږي. دغه شانتي موږ دا هم په اردو کې وایو چې خوشي سے پھول جانا، یعنی ډېر زیات خوشحالي. نو دا خوشحاله دې معنی چې elate څه ته ویل کېږي. اوس تاسو ته په تېر لیسن کې ما دوه ټکي نور ښوولي وو، synonyms او antonyms. synonyms هغه ټکو ته ویل کېږي چې د کومو ټکو په خپل منځ کې یو شانتي معنی وي، یو مطلب وي، هغې ته ویل کېږي synonyms. antonyms هغه ټکو ته ویل کېږي چې د کومو بالکل الټه معنی وي، د یو بل اپوزیټ وي، متضاد وي د یو بل، نو هغې ته ویل کېږي antonyms. نو اوس د دې elate په synonyms کې راځي، یعنی د هغه ټکي چې د دې سره یو شانتي معنی وي، په هغې کې راځي exhilarate. exhilarate هم ویل کېږي ډېر زیات خوشحالۍ ته. څنګه چې دا elate ټکی دی چې ډېر زیاته خوشحالي، نو هغه شانتي exhilarate هم ډېر زیاتې خوشحالۍ ته ویل کېږي. یا دغه شانتي بل ټکی راځي encourage. encourage ویل کېږي حوصله افزایۍ ته، د چا چې حوصله سړی زیاتی، هغې ته ویل کېږي encourage. نو اوس تاسو وګورئ د دې د elate سره څه تعلق دی. encourage څنګه د هغې سره یو شانتي معنی ورکوي. تاسو ته ما د elate دویمه معنی هم وکړله، ویل کېږي pride، یعنی فخر ته وایي. ته چې په چا باندې فخر کوې که نه، نو یو قسم نه ته د هغه حوصله هم زیاتې که نه. ته چې کله هغه ته ووایې چې زه په تا باندې فخر کوم، د دې سره خو د هغه حوصله هم زیاتېږي که نه. نو دغه شانتې د دې دواړو مطلب هم یو شانتې راځي، encourage او elate. په synonyms کې یو بل ټکی هم راتلی شي delight. delight هم ویل کېږي ډېر زیاتې خوشحالۍ ته. اکثر به تاسو دا اورېدلي خلک وایي چې I am delighted، زه ډېر زیات خوشحاله یم. نو دا هم synonyms دی، ځکه چې د دې delight او د elate یو معنی ده، یو مطلب دی. یا بل ټکی راځي excite، یعنی سړی وایي چې I'm really excited، زه ډېر زیات excited یم. excite ویل کېږي پرجوش ته، یعنی یو سړی د خوشحالۍ نه ډېر زیات په جذباتو کې وي، هغې ته ویل کېږي excite. نو د دې هم یو شانتي معنی راځي د elate سره. دغه شانتي بل یو ټکی هم راځي، هغې ته ویل کېږي exalt. exalt ویل کېږي سربلند کرنا. په اردو کې به دا راځي سربلند کرنا. سربلند کرنا مطلب دا دی چې همدغه مطلب دی، یعنی سر اوچتول، یعنی د فخر نه سړی سر اوچت شي. د خوشحالۍ نه یا یو څوک داسې کار وکړي ستاسو په فیملی کې چې سړی د خوشحالۍ نه خلک وایي که نه چې تا زما د خوشحالۍ زما سر اوچت کو، نو هغې دپاره هم راځي exalt. نو د دې ټولو ټکو او د elate یو مطلب دی، دا ټول synonyms دي. اوس راځو antonyms نه. په antonyms کې به هغه ټکي راځي کوم چې د دې ټکو بالکل الټه معنی ورکوي. یو سړی ډېر خوشحاله وي، د هغې antonyms به راځي چې یو سړی ډېر زیات خفه وي. نو اوس د elate antonyms کې به راځي depress. depress ویل کېږي ذهني دباو ته، یعنی یو سړی دومره خفه وي چې سړی په ذهن باندې صحیح دباو وي، په سر باندې د سړی دړ وي صحیح د خفګان نه، نو هغې ته ویل کېږي depress. یا دغه شانتي بل ټکی راتلی شي discourage.
discourage ویل کېږي په اردو کې بل دې مطلب راځي حوصله شکنی، یعنی د چا حوصله ماتول. په الیټ کې په سینونیمز کې خو وو انکریج کنه، انکریج خو ویل کېږي حوصله زیاتول ته. په انټونیمز کې به راځي ډیسکریج، حوصله شکن، حوصله ماتول واله، د خفګان د سړي حوصله ماته شي. یا خلک وایي کنه داسې یو واقعه وشي، داسې یو کار شي، سړی وایي چې یاره دومره پې خفه وم چې دا زړه یې راله مات کو یا زړه مې مات شو د خفګان نه. ښه اوس راځو اگزامپل سنټنسز لا چې دا الیټ به مونږ په سنټنس کې څنګه استعمالو. فرض که زه یو سنټنس وایم چې the poor man was elated when his daughter became a doctor. غریب سړی poor man was elated هغه ډیر زیات خوشاله و when his daughter became a doctor کله چې د هغه لور ډاکټره شوله. نو هغه سړی د خوشحالۍ نه په جامو کې بیا نه ځایدو، یعنی غریب سړی ډیر زیات خوشاله و کله چې د هغه لور ډاکټره شوله. نو تاسو اوس دې ټولې فقرې ته سوچ وکئ، کله چې یو سړی وګوري چې یار زما لور ډاکټره شوله او غریب سړی وي او د هغه د سره دا یقین نه راتلو یا دا سره تمه هم نه وه، نو هغه بیا یو قسم له ډیر زیات خوشحالۍ که نه چې زما لور ډاکټره شوله. نو دغې ته ویل کېږي الیټ. او په دې سنټنس کې به د الیټ مطلب فخر یا پراید داسې راځي، یعنی یو غریب سړی خو کله هم دا سوچ نه کړي چې زما لور به هم ډاکټره جوړیږي، او کله چې د هغه لور ډاکټره جوړه شي نو هغه بیا په خپل لور باندې فخر کوي. نو هغې ته هم بیا ویل کېږي الیټ. یا بل یو سنټنس اخلو او هغه ټول ستاسو په باره کې دی چې the students were elated by their results. سټوډنټان ډیر زیات خوشاله وو د خپلو نتیجو په وجه باندې، یعنی کېدای شي چې ټول به ډېر په ښه نمبر پاس شوي. نو the students were elated هغوی ډیر زیات خوشاله وو. نو تاسو وکتله د الیټ مطلب دی ډیره زیاته خوشحالي او یا په یو څیز باندې فخر کول، د خوشحالۍ نه په یو څیز باندې فخر کول، د غرور او تکبر نه، د خوشحالۍ نه په یو څیز باندې فخر کول. دې ته ویل کېږي الیټ. زما امید دی چې تاسو به په دې ټکي باندې پوه شوي یې او د دې په مطلب باندې به هم پوه شوي یې. نو اوس تاسو د نور لیسنز په شانتي د الیټ ټکي په یو سنټنس کې استعمال کړئ او په کمنټس کې ولیکئ. زه به پوره کوشش کوم چې تاسو ته د هغې ریپلای درکړم، خو کوشش کوئ چې اسان او سمپل سنټنس لیکئ. ګرانو فقرو جوړولو ته ضرورت نشته دی، صحیح ده؟ نو انشاءالله په نیکسټ ورډ اف د ډے کې به بیا ملاویږو. لایک او شیر ته نه هیر نشي او ټول زموږ د یوټیوب چینل خامخا سبسکرایب کړئ. ټول د خپل ځان ډیر خیال ساتئ. د الله په امان.